متحده عربي اماراتو کې د کارګرو د حقوقو اړوند دا دوهمه ویډیو ده. زه شاوخوا 15 کاله مخکې متحده عربي اماراتو ته راغلم. هغه وخت 20 کلن وم. زما هم ځواني وه. عربي امارات هم لکه یوه صحرا خالي ډاګ و. دا دنګې ودانۍ، دا اسمان خراشونه او دا پرمختللې تکنالوژۍ پکې نه وې. دلته په راتګ سره مې د موټر لیسنس واخیست. یو عرب سره ډریور شوم. 20 کاله هغه سره ډریور پاتې شوم. بیا هغه له کاره وویستم. له هغه وروسته یو هندي سره ډریور شو. 20 کاله مې هندي سره کار وکړ. اوس مې هغه ځواني نه ده پاتې. سپین ږیری یم. ځواني مې ټوله دې ملک کې خاورې کړه. هډونه مې اوس کمزوري شوي. د کار او بار نه یم. 6 میاشتې مخکې هغه هندي هم له کاره وویستم چې ورځه ته نور د کار او ډریورۍ نه یې. دا هغه کرښې او د زړه خواله وه چې یو سپین ږیري بابا راته څو ورځې وړاندې وکړه. یاد بابا راته ویل قهرمان صاحب اوس راته د وطن ارمان راځي. ما ښه تعلیم کړی و. که وطن کې پاتې وی اوس به صاحب منصب وی. حد اقل تقاعد خو به مې درلودی. دا خو نه د دې دنیا شوم او نه هم د هغې دنیا. وایي تا یو څو ورځې مخکې ویډیو خپره کړې وه. هغې کې دې د ګریچویټ یادونه کړې وه. ما ته خو چا یو درهم هم رانه کړ او رخصت یې کړم. دا زما دا 40 کاله دې ملک خدمت او اوس حیران یم چې د کور مصارف به څنګه پوره کوم. د ټکټ پیسې هم نه لرم چې وطن ته پرې لاړ شم. ما ورته همداسې ور وکتل او بیا مې ورته وویل ګناه د هغوی نه، ګناه ستا ده او بیا زمونږ ده چې عربي اماراتو کې اوسېږو او خپل حقوق نه پېژنو. دلته که هندی دی، که ایرانی دی، که سپین دی، که تور دی، که عرب دی، که عجم دی، ټول یو شانتې خپل حق او حقوق لري او هغوی خپل حقوق پېژني. کوم چې د متحده عربي اماراتو د کار او بشري منابعو وزارت قانون ورته تعیین کړي او ورکړي دي. زمونږ تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې خپل حقوق نه پېژنو. یو څوک چې خپل حقوق ونه پېژني نو هغه به خپل حقوق واخلي څنګه؟ نو دا دوهمه ویډیو دې ټول هغه کارګر وګوري کوم چې عربي اماراتو کې کار کوي او خپل حق او حقوقو څخه لا هم ناخبره دي. په تېره ویډیو کې متحده عربي اماراتو کې د میشتو کارګرو ټول حقوق ما بیان کړي وو. که مو هغه ویډیو نه وي لیدلي ورشئ همدا اوس یې وګورئ. دې ویډیو کې د ګریچویټي یا تقاعد ته ورته د کارګرو د خدمتي معاش په اړه درته وایم او یو شمېر پوښتنې چې بابا کړې وې چې څنګه اوس کولی شي خپل ژوند بدل کړي او خپل حقوقو ته ورسیږي هغه هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. ښه بابا سره زما خبرو ادامه پیدا کړه. ما ورته وویل 13 کلونو په جریان کې ستا د ډریورۍ معاش څومره و؟ هغه راته وویل چې معاش یې 2500 درهم و. بیا مې ورنه پوښتنه وکړه چې ویزه خو به یې درته نه یې کینسل کړي؟ هغه ویل کینسل یې کړه. بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا کوم ورق خو به یې ورباندې نه امضا کړي؟ هغه ویل امضا یې کړه. ښه نو ما ترې بیا پوښتنه وکړه چې هغه ورقه دې مخکې له دې چې امضا کوله آیا ټول حقوق دې ترلاسه کړي ول؟ خپل ګریچویټي درکړې وه، لیف سلري درکړې وه، نوټس پیریډ سلري درکړې وه؟ دوی ویل دا شیان څه شي اصلا پرې پوهېده نه، خبر پرې نه او بیا یې راته غبرګه کړه وایي قرآن کې 1 درهم هم راکړی وي. ما ورته ویل نوټس پیریډ سلري په ځای پرېږده، لیف سلري په ځای پرېږده. دا ګریچویټي چې ستا د 2.5 درهمو معاش په تناسب په 20 کالو کې 50,000 درهم کېدل دا یې تا ته درکړه او که نه؟ سړي ته جالبې خبرې ښکاره شوې او ما ته یې غبرګه کړه چې ما ته خو یې هره میاشت خپل معاش راکړی نو د څه شي 50,000 درهم مې ترې غوښتي وی؟ ته د کومو 50,000 درهمو یادونه کوې؟ تاسو پوهیږئ د متحده عربي اماراتو د کار او بشري منابعو وزارت د کارګرو د قانون له مخې که یو کارګر له یوې کمپنۍ سره 1 کال تیروي نو دی د 21 ورځو خدمتي معاش چې ګریچویټي ورته وایي مستحق دی. که تر 5 کالو او یا له هغه څخه ډیر تیروي نو دی د هر کال په بدل کې 1 میاشتې اضافي معاش په اخر کې مستحق دی. بابا زما په خبرو حیران شو او بیا یې پوښتنه وکړه
وایي قهرمان صاحب سر مې خلاص نه شو. اصلا ګریچویټي راته ووایه چې ګریچویټي څه شی ده، سمې راته معنا کړه. تاسو به وطن کې تقاعد نوم اورېدلی وي. اماراتو کې هر کارګر لپاره تقاعد ته ورته د یوې کمپنۍ سره د 1 کال څخه ډېر کار کولو له امله ګریچویټي ورکول کیږي. تفاوت یې دومره دی چې تقاعد هلته وروسته له استعفا یا کار خلاصېدو د ژوند تر پایه ورکول کیږي. خو ګریچویټي په یو وار او د خدمتي کلونو په تناسب د کار په پای کې ورکول کیږي. هغه که تا استعفا کړې وي او یا هم ستا ارباب ته له کاره شړلی اوسې. سر مو خلاص نه شو، راځئ بیا بابا د مثال په توګه راخلو، نو ستاسو سر به لا پرې ښه خلاص شي. یاد بابا د هغه هندي سره 20 کاله کار کړی او 2500 درهمې معاش و. ده ته باید د کار په پای کې د 20 میاشتو خدمتي معاش ورکول شوی وی چې 50,000 درهم کېدل، خو بابا ته چا یو درهم هم ورنه کړ. نو پوښتنه اوس دلته ده دا چې بابا ته ارباب خدمتي معاش نه دی ورکړی، آیا بابا کولی شي خپل یاد حق یعنی 50,000 درهم ترې واخلي او که نه؟ ګورئ کله چې ستاسو کار یوې کمپنۍ سره پای ته رسیږي او مخکې له دې چې هغوی تاسو ته ویزه کینسل کړي، تاسو باندې یو ورق امضا کوي. هغه کې دا لیکل شوي وي چې ستاسو ټول حق او حقوق هغوی در وسپارل او هغوی ستاسو ویزه کینسلوي اوس. په دغه وخت کې باید تاسو ته نوټس پیریډ څه لري، لیف څه لري او ګریچویټي ستاسو د کار د کلونو په تناسب درکړي. که دغه حقوق یې درکړي نو بېشکه ورته تاسو هغه ورق امضا کوئ، که نه یې درکړي نو مه یې امضا کوئ. راځئ چې په بابا باندې خبرې وکړو چې هغه اوس څنګه کولی شي خپل حق حقوق واخلي. هغه ته ما وویل چې تر ټولو د مخه به خپل ارباب ته زنګ ووهي او یا به هم ایمیل ورته وکړي یا به هم مسیج ورته وکړي چې زما 50,000 درهم ګریچویټي یوازې کېږي، هغه تا ما ته نه دي راکړي، دا به کله راکړي. نو معلومداره خبره ده چې ارباب یې نه ورکوي. نو بابا ته څه کول پکار دي؟ بابا دې د کار او بشري منابعو وزارت ته شکایت وکړي. د مهرې د کنسلټنسي شمیره تاسو په سکرین هم کتلی شئ. بعضې اوقات که تاسو نه پوهیږئ چې تاسو په حق هستئ که نه حق هستئ، خپل حقوق نه پیژنئ، نو دغه شمیرې سره د خپله د متحده عربي اماراتو د کار او بشري منابعو د وزارت شمیره ده، دا تاسو دا کولی شي ستاسو د حقوق په اړه پوهاوی درکړي. تاسو چې هره پوښتنه کوئ دی درته ځوابولی شي. وزارت ستاسو په مینځ کې میانجیګري کوي. که حق حقوق درک خطر ښه کې در نه کړه نو کورټ ته ستا قضیه ورلیږي. کورټ هرومرو ستا په حق کې فیصله کوي. کله چې کورټ ستا په حق کې فیصله وکړه نو ارباب دې مجبوره تا ته د حق درکړي. که بیا دې هم حق نه درکوي نو بیا تنفیذي محکمه پرې وکړه. کله چې ته تنفیذي محکمه پرې وکړې او هغه تنفیذي محکمه ستا په حق کې فیصله وکړي نو د هغې هغه لیسنس بلاک کیږي، بانک اکاونټ یې بلاک کیږي، د کاروبار وړ نه یې دلته او نه هم چیرته سفر کولی شي. نو هغه مجبوره ده ستا ته د حق او حقوق درکړي. یو شمېر داسې حالتونه هم وي ستاسو خبر نه اوسئ او ستاسو ویزه ارباب کینسل کړي وي. دا چې په دغسې حالاتو کې تاسو ته څه کول پکار دي؟ آیا هغه دا صلاحیت لري چې بغیر ستاسو د امضا څخه ویزه ستاسو کینسل کړي او که نه؟ که تاسو ته یاد مطلب جالب و او تاسو غوښتنه کوله نو په راتلونکي ویډیو کې به په یاده موضوع درته معلومات درکړم. په کامنټ کې ولیکئ چې بله ویډیو غواړئ او که نه. د دا ډول نور معلوماتو لپاره د خپل ټولنیزو رسنیو لټون درته ولاړ شئ. هلته ویس الدین قهرمان ولیکئ او د رسنۍ فالو کړئ. مننه.